لکه دلته راسه. سردار صاحب څه وه؟ تا څه دغه چل کړی دی؟ ورځ دې موبایل راخیستی، ورځ دې پټوه راخیستی. مړی ورځ خو غټ لاس ووه، ستا کار هم برابر شي، زما کار هم برابر شي. بس را روان یې اوږد مخ ته راته نیولې. ورڅه یو غټ لاس ووه، موبایل و پټوه زه څه کوم؟ سمه ده سردار صاحب، ما یو کار په مخ اخیستی دی، که چیرې کار وسوم بس ستا کار کې وسیم به زما. صرف ما ته 2 ورځې ټیم راکړه، بس دا کار زه در کوم. ولې چې ته خوشحاله سې هم زه، زما به هم لاس پښې خاندې، ستا به هم لاس. 2 ورځې خالي ټیم ما ته راکړه بس. سمه ده سمه ده، بیداري خو نه لرې. بیا به مې 2 ورځې ستا دپاره انتظار وکړم. ورشه ځه، د کار وباسه، پر مخ ولاړ شه ځه. ماشاءالله ماشاءالله، دا څنګه کوچنیان او ته ولې کار داسې است؟ کورونه مې چېرې دي زوی؟ ښه شاته مې کورونه دي ورسېده، ماما سیوی وه، دا نه خوږه واخیستې، به یې مې یاد ساتئ دا څنګه ښه ماما و. سمه دی؟ و دا وخوري دا وخوري. څنګه ستا ستا 2 ورځې خو هم تېرې شولې، خالي ټکان دي غورځول. زه به دی غټ لاس وم، زه به دی غټ لاس وم. کومه دی ستا غټ لاس؟ سیټ صاحب خالي صبر وکړه، زه 15 منټه کې حال در کومه. ته به موټر پلانکي ځای له راولې، سمه ده؟ بس سمه، زه ستا ټلیفون په انتظار یم، زه به موټر هغه ځای له درولم. سمه ده، بس ته دلې کښېنه، زه ځم د موټر دغه کار بندوبست کوم، ته موټر راولې. سمه ده، ورڅخه ده کو بیداري کوه. او ماشومانو ماشاءالله ته بیا ناست یاست؟ ځه ښه دی، بس چې ناست یاست اوس به ماما یو لسی درکړي، قرار به شام په واقعه. ماما لسی موږ وږي. ته یې وږي یاست زوی؟ او بس درځئ زوی، زه به اوس دستي زما موټر هلته ولاړ دی، زه به مې بوځم، ډوډۍ به در باندې وخورم. ښه دی؟ راځئ زما سره راځئ. او بس سیټ صاحب دغه دي الکوان مې روان کړي دي، ته موټر راوله، دوی ډېر وږي دي. موقع دې ووهله زړګیه نن. ما نه درته وویل چې سیټ صاحب خالي 2 ورځې صبر راته وکړه. بس اوس کار ووتې، اوس 6 میاشتې په دغه ورته ګرځو. ملګرو دا نن کوم میسج چې موږ جوړ کړی دی، دا موږ د کوچنیانو لپاره جوړ کړی دی چې څنګه د دغه مور او پلار سره موږ دا خواست کوو چې د خپلو کوچنیانو به ډېر خیال ساتئ. دا اوس یو نوی عذاب موږ علاقې له راغلی دی، کوچنیان دا طرف ته باسي، په ګاډۍ کې کښېنوي او بیا یې پورته کوي. پیرک خانه نو کوچنیان کله د خوږو په بانه باندې، کله د پیسو په لالچ باندې، بس کوچنیان پورته کوي، بیا بس پر بل چا باندې پلوري. نو موږ د هغه مندو، دغه خوندو، دغه پلارو، دغه ورونو سره موږ دا یو خواست کوو چې د خپلو بچیانو حفاظت وکړي، بیا به نه ټینشن وي نه به پریشاني. او کوم زموږ دا ویډیو در سره خوښه شوې ده، دا مخ در سره شیر کړئ، لایک یې کړئ، فالو یې کړئ. چار ځای یاست، خوشحاله اوسئ. ما او پیرک په دعاو کې مه هېروئ. سلام علیکم.